عیشو سر چنو مال اخرائی های 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 ما ته وای تم لیونی زم لیونیم دا ټوله دنیا لیونی ده کم سړی روغ دی خو ټول لیوني یو که نه چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځه لیونی چې د سکول نه پټېدې زه اوس ګرځه لیونی چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځه لیونی چې امتحان کې فیلېدې زه اوس ګرځه لیونی چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځه لیونی یه ګوښمالې راوړو وینې پې پورې وهي جیبونه موبایلونه پټوینه ګوښمالې راوړو وایي ګوښمالې راوړو وینې پې پورې دا د دوو وروڼو ریړه ده سم شه دې کې ګوتې مه وه دا په یو سیټ خو کږه ده سم شه دې کې ګوتې مه وه دا د دوو وروڼو ریړه ده سم شه دې کې ګوتې مه وه دا په یو سیټ خو کږه ده سم شه دې کې ګوتې مه وه سر دې ټوله له زخمي کړو نایي هی هی عیشو سر داسې څوک خرایي عیشو سر داسې څوک خرایي سر یې راله خریلو دې کرت به یې ورکو تجربه یې نه وه نو مالوچ به یې راله پکې کېښو بیا به یې بل غرت چې ورکو بیا به یې ځای راله وینو خو بیا به یې پکې مالوچ کېښو مړه دې نیم سر کې راله ټول مالوچ وکړله بل سر پاتې و نیم سر ما ورته بس که وایي ولې نه یې استاد راته وي ما بس نو دې کې راله مالوچ وکړ نو دې کې به غنم یا اوړي کې به جوار پکې وکړو نو وایي خر غواړي پیشو وزر غواړي هغه ماله به پیسې به یا پوره راکړي ما زه د نیم سر پیسې به درکوم تاسو په 15 روپۍ سر په 100 روپۍ سر چې کله وای نو لسګون به درکوم وایي هغه ورځې لاړې چې تا هغه کول په ولاړې اوس هغه دې ده خبره ده 500 نه مه وړېدلې ده شا به پوره پیسې راکړه نو بس دې خلکو ته حیران یو پیسه ده او پیسه ده نه مینه شته نه محبت شته او بس پیسه او پیسه او پیسه ده ټول خلک پیسې لیونې کړي دي ما بله ورځ یو ته وویل مای ساوتې باوتې ځان سره خبرې کولې ما ته وایي تم لیونې زم لیونې دا ټوله دنیا لیونې ده کم سړی روغ دی خو ټول لیوني یو که نه